د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول به روغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د میرویس خان نیکه ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. چې خان د ماضي له یادونو راووت، سترګې ډنډ وې، زړه یې راډک و. ترخې اوبې ستوني ته تېرې شوې، پاس یې اسمان ته وکتل، بې اختیاره یې له خولې ووتل: ګرانې مورې، درنه پلاره، الله دې دواړو ته جنتونه درکړي. د قام درنه مشره ناصر خان، د جنت په باغچو کې دې ژوند شه. بیا یې په تېرو میاشتو کې په خپل قام راپرېوتو مصیبتونو ته پام شو. خان پورته اسمان ته سترګې واړولې: یا د کائناتو خالقه او مالکه، قام ته مې همت ورکړې چې دغه ظالمان له خپلې خاورې ورک کړي. یا ربه، ولس مې په اتفاق کړې چې ته پرې راضي کېږې. یا خدایه، ولس مې ما پر ما زړه تړلی، نه هیله یې مه کړې. د عزت ژوند غواړم، بنده ته له سرټیټي او ذلته مې وساتې. د دعا له هر لفظ یې په زړه کې ډاډ او سکون احساسوه، لکه دا چوپ کائنات چې دعا ورسره بدرګه کوي. دا یې لومړی ځل نه دی چې له سفر راشي د خپل قام او ولس په قتل عام خبر شوی، خو دا ځل یو ښکاره توپیر و. اوس دی د قام مشر دی. هر ځل داسې شوي، هر ځل چې راغلی، میاشتې د وژل شویو شملورو کورنیو په تسلې او پاتا تېره شوې. خو دا ځل یې ډېرې غموونکې کیسې واورېدې. د ناصر او سردار خان له خپل ژړي زوی سره تر سلو له زیاتو وړو زړو سره شهیدان شوي، د کاکړو، بابیانو او نورزیو څو کلي سوځېدلي او په سوونو ککرو خاورې اوښتې وې. درانه مشران یې محمود خان، سمندر خان او جمندر خان هم د تورو خاورو میلمانه شول. بیا یې له کلي پاس په هدیره چې د سپوږمۍ په وړانګو یې تته رڼا ښکارېده، سترګې په یوه جګه شناخته میخ شوې او په خیالونو کې ډوب شو. زویه، ما ته په خوب کې زیری شوی چې ته به لوی کارونه کوې، د قام خدمت به کوې، قام به دې د پردیو د غلامۍ له ذلت نه ژغورې. د بیټ نیکه مناجات یې په غوږونو کې وکړنګېد: لویه خدایه، لویه خدایه، ستا په مینه په هر ځایه، دلته دي د غرو لمنې، زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډېر کې خدایه، لویه خدایه، لویه خدایه. د کلي د سپیانو غپا یې د چورتونو نړۍ ورانه کړه. یو بل اړخ ته یې وکتل، له ځان سره په خبرو شو: درنې مورې، الله دې د جنتونو سرداره کړه. مورې، یا مرګ یا ازادي، یا به دې وصیت پر ځای کړم، که نه په وینو رنګ جامې به دې حضور ته درشم. نازو انا یې په مخ کې ولاړه وه: زویه، ته باید لوی کارونه تر سره کړې. خو ګوره بچیه، یوازې په توره نه کېږي، عقل دې ورسره مل کړه. دښمن په هوښیارۍ ماتولی شي. قام دې په یوه خوله کړه، بیا په خدای توکل وکړه، پې ورځه. خان له چورتونو سر راپورته کړ، له ځان سره یې وویل: نور به د خپل ولس له غېږې لرې لاړ نه شم، بس له خپلو خلکو سره به وم، سړه توده به یو ځای ورسره ګالم. 3-4 ګامه وړاندې د ویالې پر غاړه په لویه ډبره کېناست او داسې وکړ: څادر یې له اوږې راواخیست او د یوه پټي په کونج کې ستر څښتن ته مخ پر قبله لاس په نامه ودرېد. مخامخ د برنتي شاخ جګ ولاړ و او ښي لوري ته د اسمایي غره په اوږه د دیوال خړه کرښه لورایه ښکارېدله. هغو پر دې ګواهي ورکوله چې دلته یو شاندار دوران تیر شوی دی. ټولواکي وه، نظام یې درلود او دا خړ دیوالونه ترې د یادګار په دور پاتې شوي. د کلي ښي اړخ ته تر ویالې لاندې د توتانو لویې ونې ولاړې وې. تر ونو لاندې صوفه له مامره خلکو ډکه وه. ټول د اندېښنو په ټالونو کې زنګېدل. د غرمې ورونه بل وو. وړاندې د کورونو له انګړونو د ترانه دودونه اوچت شول. یو د سپینې وړۍ په څېر د ګڼې ږیرې خاوند چې پر چغو سترګو د پاسه پرتې وروځې هم سپینې شوې وې، غاړه تازه کړه: مولوي صاحب، یوازې جانداد خان نه دی راغلی، ضروري کار به یې وي، که رانشي هم هغه داسې څوک نه دی چې د مشرانو له پرېکړې سره مخالفت وکړي. مولوي صاحب چې په توره ږیره کې یو سپین لورایه ځلېده، سپینه پګړۍ پر سر، تور واسکټ اغوستی، غټې تورې سترګې، جګ شو. له حمد و ثنا وروسته یې په لنډو ټکیو کې د غزا فضایل بیان کړل. بیا یې پر مشرانو نظر راتیر کړ. ویل:
درنو مشرانو، کلونه وشول چې زموږ پر کور غلیمانو یرغل راوړی او موږ په خپل وطن او خپله مینه له آزاده ژونده بې برخې یو. دلته مغولو تیر کړی، له هغه پورې اړخه نور یرغلګر راغلي او لوی کندهار د صفوي یرغلګرو تر ظلم او تیري لاندې دی. مشرانو، لاس تر زنې کېناستل او ظلم ته غاړه ایښودل حرام دي. خدای تعالی نه ظالم بخي، نه هغه مظلوم چې ظالم ته یې سر ټیټ کړی وي. هغه یوه شېبه چوپ شو او د خپلو خبرو اغیز یې د مشرانو په څېرو کې لټاوه. 30 تنو مشرانو په چوپه خوله د مولوي صاحب خبرې د سر په خوځولو تاییدولې. هغه بیا غاړه تازه کړه. مشرانو، په موږ کې مشهور متل دی چې د زمري یوه ورځ ژوند د ګیدړ تر 100 کاله ژوند غوره دی. نور د دې ظالم او تیري تر سیوري لاندې ژوند لوی ذلت دی. یو مشر چې زړه پګړۍ یې پر سر وه، تار تار شمله یې په شناوۍ ږیره راتېره کړه. مولوي صاحب، په خوله دې برکت شه، اصل خبره کوه چې څه وکړو. په والله چې نور د خپلو زلمیانو له پیغوره تر پزې راغلي یو. یو بل سپینګیري چې پاکې سپینې جامې په غاړه وې او خړه وریښمینه لونګۍ یې پر سر وه، مولوي صاحب ته وکتل او د څه ویلو اشاره یې وکړه. مولوي صاحب غاړه تازه کړه. مشرانو، موږ خو دلته ډېر انتظار وایست، خو داسې لاره مو تر سترګو نه شوه چې پر کوم مشر قام راټول او د مغولو له شره ځانونه بېغمه کړو چې د ملک ګلاب الدین په څېر څوک را پیدا شي ظالمان یې نه راته پرېږدي. خو اوس د خدای په فضل په لوی کندهار کې یو میړه را پیدا شوی دی. ټول قامونه په اتفاق پرې راټول شوي دي. د هوتکو میرویس خان یادوم. په میرویس خان کې هم د مشرتابه شیمه شته، هم د تورې څښتن دی، هم د عقل او تدبیر. د خړې لونګۍ خاوند ته اشاره وکړه، زیاته یې کړه. پاچا خان په لاهور کې ورسره لیدلی دي، څه خبرې هم ورسره کړي دي، په خپله به درته ووایي. پاچا خان د ټوکرانو سوداګر و، د کابل ډیلي او اصفهان ترمنځ په سفرونو بوخت سړی و، د بګرامیو له شتمنو او معتبرو خلکو څخه و. د مولوي صاحب له خبرې وروسته یې وویل: مشرانو، ما نیمه دنیا ګز او پل کړه، ډېر خلک مې ولیدل، خو د ګلالجو خان ځوان میرویس خان په هوښیارۍ او پوهه کې بل سیال نه لري چې خبره کوي په زړه کې به دې کښېني. میاشت مخکې مې په لاهور کې ورسره ولیدل، د کابل کاپیسا، پېښور او کتغن د سوداګرو پوښتنې یې کولې. موږ چې ورسره ولیدل، د ګورګین د ظلمونو کیسې یې وکړې. ویلې چې راځئ له کندهاره یې پیل کړو چې د ګورګین له شره خوندي شو. د عالمګیر یعنې اورنګزیب د مغولو چاره بیا اسانه ده، ټول هېواد به له پردیو ژغورو. میرویس د خپل پلار له وفات وروسته د قام مشر ټاکل شوی. ما خو چې خبرې واورېدې، په دې سړي کې دغه همت شته چې ولس پرې راټول شي. زه چې راستون شوم، مولوي صاحب ته مې کیسه وکړه. اوس به نو مولوي صاحب درته خبره وکړي. یو تن غږ کړ: جانداد خان هم راغی. یو د کږې شملې خاوند چې جلګه یې په روږه وه، له کلي نه راغلی په نرۍ لاره راښکاره شو. په څو شېبو کې راورسېد. مولوي صاحب ورته وویل: آقا، په خیر راغلی، راځه راځه، خدای دې راوله. هغه سلام واچو. په ځنډ مې وبښئ، دو کلیوالو جنجال کړی و، مرکه مې ور وکړه. ما وی چې که یې پرېږدم شر به ترې جوړ شي. مولوي صاحب ورته وویل: د خیر کار دې کړی دی، راځه چې اوس د لوی شر غم وخورو. بیا یې خبرو ته دوام ورکړ. ما ویل چې د غلجو خان اوس یوازې د هوتکو غلجو خان نه دی، د ابدالیانو کاکړو او د لوی کندهار د ټولو قومونو مشر دی او ټولو یې په مشرۍ امین کړې ده. یو تن چې په خپله ږیره کې ګوتې وهلې وویل: د غلجو او دورانیو خو ډېره سره جوړه نه وه، پردوی هم په منځ کې تیږې اچولې او یو د بل په خلاف یې پارول. مولوي صاحب وویل: همداسې ده، خو د دواړو لوریو پر مشرانو دې آفرین وي چې د دښمن په مکر وپوهېدل. یرغلګرو ګرجیانو دورانیان تباه کړل، ډېر مشران یې ور ووژل. اوس هم دورانیان او هم غلجي مشران په دې پوهېدلي چې پردي د هیچا دوستان نه دي. هغه خبرو ته دوام ورکړ: میرویس خان اوس د رسول الله په پیروۍ یو د هوښیارۍ کار کړی. د جعفر خان دوراني لور یې ځان ته نکاح کړې. پر دې اوس ابدالیان او نور قومونه هم د ده مشري مني. پاچا خان وویل: مولوي صاحب، یوازې د قومونو خبره نه ده، میرویس خان د ګورګین دربار ته هم لاره موندلې او اعتبار یې پیدا کړی دی. داسې ښه یې بولي
کلانتر کلانتر یې ټاکلی. معنا دا چې د خپل قام او ولس مشري ګرګین منلې ده. جهانداد خان چې نوی په مجلس ور شریک شوی و ویې پوښتل میرویس خان د غلجو لوی خان یادوئ؟ مولوي صاحب ځواب ورکړ آقا هماغه یادوو. هغه اوس زموږ د ټولو قومونو یو د هیلې ځای دی. خبره مو پر دې ده چې نور باید لاس تر زنې کېننو. اخیر تر کومه به دې ظالمانو ته خپلې د لاس خوارۍ راټولوو او خپل اولادونه به مو نهار ګرځي. تر نیم ساعت نورو خبرو وروسته مولوي پیر محمد خپله د زړه خبره وکړه. مشرانو ما لا ډېرې مودې پر دې فکر کړی. د خدای او رسول احکام مې مخې ته ایښي. پر هر اړخ مې فکر کړی دی. بس یو تصمیم نیولی. که را سره پرې امین کړئ خدای به نور هم برکت پکې واچوي. له هر لوري غږونه اوچت شول. مولوي صاحب زموږ در سره امین دی. جهانداد خان بیا غاړه تازه کړه. مولوي صاحب له تا نه مو د خدای او رسول له لارې کږه خبره نه ده اورېدلې. چې څه فرمایې در سره مو امین دی. ټولو د هغه خبره تایید کړه. مولوي صاحب وویل پرېکړه مې دا ده چې زه کندهار ته ورځم او له میرویس خان سره په دې لوی کار کې ملګری کېږم. مولوي پیر محمد د بګرامیو د انسانخېلو کلي و. پلار یې ملا محمد سرور د سیمې له نومیالیو علماو څخه و. مېرمن یې وفات شوې وه. اولادونه یې نه درلودل. ورونه یې درلودل چې د ده ورسره ګزاره نه کېده. هغه له څو کلونو راهیسې په دې کلي کې امامت کاوه. د کلي او شاوخوا سیمې خلکو یې ډېر درناوی کوه. ښه عالم او پاک نفسه انسان و او په هره پیښه پله کې پرې حساب کاوه. د چې کندهار ته د تلو خبره وکړه یو ګونګوسی اوچت شو. یوه کلیوال وویل مولوي صاحب لکه چې له موږ نه خفه شوی یې. نه خدای دې نه کړي. زه به ستاسو اخلاص ولې هېروم؟ دا د وطن د ازادۍ خبره ده. زموږ ټولو دیني مسؤلیت دی. د وړاندې توت له اړخه یو د خوارو جامو خاوند چې د لونګۍ پر ځای یو زوړ څادر تر سر تړلی و د اعتراض په دود وویل مولوي صاحب ته نو یوازې ولې درومې؟ د دین او وطن غذا خو بیا پر ټولو فرض ده. یو ګونګوسی جګ شو. ښه وایې موږ ټول ځو. دا د غیرت خبره ده. مولوي صاحب غاړه تازه کړه. مشرانو ستاسو غیرت او ایمان ته مې سلام دی. زما خبره تر پایه واورئ. زه به ستاسو په استازیتوب لاړ شم. د خپلواکۍ سرلاري او مشر ته به مو سلامونه ورسوم. زه به ورسره وم. احوال به سره اخلو. دا د یوې ورځې او یوه میاشتې خبره نه ده. د لوی کور غم دی چې د لښکرو راټولولو وخت راغی. له دې ځایه به هم د زلمیو لښکر راشي. زما درانه مشران هم بیا له لښکر سره راتلای شي. جهانداد خان وویل که اوس لښکر نه درومي نو د مولوي صاحب ته شستول هم ښه کار نه دی. څه تورې او ټوپکونه باید میرویس خان ته وروړي چې هم دی پرې دروند وي او هم زموږ سر پرې جګ وي. مولوي پیر محمد سمدستي وویل زه خو وایم اوس دې ته حاجت نشته. وروسته د مولوي پیر محمد په اوږده دعا له ډېرو سترګو اوښکې وبهېدې. پر دې د ټولو امین شو چې مولوي صاحب د کابل د شاوخوا ولس په استازولۍ له میرویس خان سره ملګری کېږي. بل سبا ته له لمر ختو سره هغه د خپل منظر په لور روان شو. مخامخ د برندې شاخ د لمر په وړانګو کې ډوب و او ښي اړخ ته د اسمایي پر اوږو د زاړه دیوال لیکه د پخوا په څېر خړه ښکارېدله. د کندهار په لور یې یو وړوکی سوداګریز کاروان وخوځېد. خو په دې کاروان کې یو داسې څوک هم و چې د کندهار حماسه جوړونکو ته یې د کابل د شاه زلمو پیغام رساوه. میرویس خان تر کلي 2.5-3 ګامه لرې د لوی توت تر ونې لاندې په سیوري کې قدم واهه. سیدال خان نږدې د ډبرې پر سر څادر غوړولی و او پرې ناست و. پاس په هوا کې یو شخ شو. دواړو پسې وکتل. باز و چې په یوه شنه کوتره پسې خوشي و. باز غوټه وهله خو کوترې مخه واړوله. باز وړاندې تیر شو. بیا پرې راوګرځېد. په وروستۍ غوټه کې د کوترې بڼکې په هوا کې تیت شوې. میرویس خان په حسرت سر وخوځاوه. وی هله باز ټپي کوتره ورسره پورته کړه. وړاندې د غره د تورو ګړنګونو په لور لاړ. میرویس خان تر هغو ورپسې کتل چې باز یې له ښکار سره تر سترګو پناه شو. بیا یې سر ښکته واچو او په چورتونو کې ډوب شو. له ځان سره یې وویل بېشکه چې الله حکیم ذات دی. مسلمانانو ته امر کوي چې څومره مو توان وي خپل ځواک راټول کړئ چې دښمن درنه وویرېږي. بې وسلې او تیت او پرک ولسونه د دغې کوترې په څېر وي چې تل د کوم ظالم په منګولو کې ایسار وي. میرویس خان یو 2 ګامه واخیستل او بیا یې سیدال خان ته مخ ور واړو. پښینه او ژوب ته د تلو سلام یې د خوښه شوه. هم خرما هم ثواب. هم به د خپلو پښتنو ترمنځ روغه وکړو. د خیر کار دی. هم به د ګرګین خلاف د لښکر د راټولولو خبره ورسره وکړو. سیدال خان وویل
زه به یو څو تنه چمتو کړم، ورته به ووایم چې مرغې ته ځو. پام دې وي چې د ګرګین زری ډیر دي چې خبر نشي. ښه ده موږ خپل کار په خلاص مټ کولی شو. بېغمه اوسه، دې ته مې پام دی. زه یوازې څو تنو باوري کسانو ته وایم. سیدال خانه، د پښتنو خپلمنځي شخړې مې ډېرې ځوروي. د دوی ټول زور په خپلو کې په بېځایه سیالیو تربګنیو اوبه شي. رښتیا وایه اوس خو یې بیخي وخت نه دی، دښمن مو په ټټر ناست دی. میرویس خان بیا په چورتونو کې ډوب شو او په وړه سوپه یې قدم واهه. له کلي نه درې تنه راښکاره شول چې د دوی په لور ور روان وو. سیدال خان وویل چې دا څوک شول؟ میرویس خان په ځیر ورته وکتل. یو خو یحیی دی، دا بل سرفراز خان دی، دا یو ناپېژند راته ښکاري. چې ور نږدې شول سرفراز خان پرې غږ وکړ: خانه سترګې دې روښانه، د کابل د ولس پیغام خو درته راورسېد. د دریم کس مولوي پیر محمد و چې د کابل له ولایتونو راغلی و. مولوي صاحب له میرویس خان او سیدال خان سره تاوده ستړي مشي وکړل. خان یې په ږیره ښکل کړ، بیا یې په لنډو ټکیو کې خپل مطلب ورته ووایه. پاچا خان سلام در باندې وایه، ما ته یې له تاسو سره په لاهور کې د لیدو کیسه وکړه. خانه خدای دې همت درکړي، نن وطن ستا غوندې د سترو ارادو خاوند مشر ته اړتیا لري. میرویس خان ځواب ورکړ: یو تن هیڅ نه کیږي مولوي صاحب، خو چې ستاسو په څیر با ایمان او حقاني علما پر چا راټول شي ولس به هم ورسره ملګری کیږي. بس بیا نو خدای څوک بېنوا ته نه پرېږدي. څوک چې د غیرت لاره غوره کړي خدای غرور ذات دی، لا به ورته لنډه کړي انشاءالله انشاءالله. بیا یې سیدال خان ور معرفي کړ: مولوي صاحب دا د ناصرو خان دی، زما باوري انډیوال او یو غیرتي توریالی. خدای دې پر مټو برکت کېږدي. میرویس خان خپل ورور ته مخ ورواړو: مولوي صاحب مزل وهلی، ستومانه دی، د ډوډۍ او استراحت غم یې وخوره. هغه بیرته د کلي په لور روان شو او دوی څلور واړه د توت سیوري لاندې پر سوفه کېناستل. د میرویس خان تندی له خوښیو ځلېده. له ځان سره یې په ټیټ غږ وویل: انشاءالله کار جوړیږي. په ولس کې د ویښتابه نښې راښکاره شوې، انشاءالله کار به جوړ شي. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د میرویس خان نیکه ناول دا برخه مو هم دومره وه. د یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس سپارو. ښه وخت، ښې چارې.